نن په مشورتي لویه جرګه کې بلقیس روشن چا اول ووهله، سیال غورځنګ ولې له جرګې وباسل شو؟ ګران اوریدونکو السلام علیکم. نن د مشورتي لوی جرګې په لړ کې دوه پیښې وشوې چې اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي. لومړی د سیال غورځنګ په نوم یو ځوان وروسته له هغې په کش کولو د ګاردانو له لوري له جرګې وویستل شو چې د ولسمشر محمد اشرف غني د خبرو پر مهال په تالار کې پورته شو. ولسمشر ته د دروغجن او فریبکار خطاب وکړ او د ډیورنډ خبره یې وکړه چې وروسته بیا بې نظمي جوړه او ساتونکو پر کشولو له تالاره وباسه. په دویمه پیښه کې په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشن د ولسمشر اشرف غني د خبرو پر مهال له خپل ځایه پاڅېده او په یوه بینري لیکلي وو چې وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني بلقیس روشن ته وویل چې دی چاته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې په غړو پورې تړلې، خو بې نظمي جوړه او وروسته بلقیس روشن له تالاره په ډبولو وویستل شوه. بلقیس روشن وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن په دې لاس پورته کړ. روشن وایي ما خپله غوښتل ووځم خو چې امنیتي کسان راغلل او لږ چې د رسنیو له لیده لرې شول زه یې ټېله کړم. کوښښ مې وکړ چې ځان کلک ونیسم خو ولوېدم او بیا یې وهل هم شروع کړل. روشن وایي مخصوصا هغه یوه ښځه وه او هغه هم د امنیتي کسانو څخه وه. خلکو ویلې چې کومه وکیله وه، خو روشن وایي چې هغه وکیله نه وه بلکې هغې له مخکې هم هلته د تشریفاتو په برخه کې کار کاوه. په هر حال دغه دوو پیښو ګڼ غبرګونونه پارولي. د سیال غورځنګ باره کې ځینې وایي چې د هرې خبرې وخت معلوم وي. دا جرګه د سولې لپاره وه، د ډیورنډ لپاره نه وه او بل ولسمشر ته یې توهین وکړ او باید له جرګې ویستل شوی وای. خو ځینې وایي چې باید دا پیښه نه وای شوې او پر حوصلې سره باید مشکل حل شوی وای. په هر حال د مشورتي جرګې مشر عبدالله په دغو پیښو خواشیني ښودلې. په هر حال تاسو د جرګې له تالاره د بلقیس روشن او سیال غورځنګ د ویستلو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.